نن ورځ ځواني ده بل ورځ سپینګیري وه اوس هم سپینګیري شلو بوډاګان شلو او ځواني هغه ځواني چې په ښه لاره تېره شي. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور عبید خان. ګرانو کتونکو، عطاجان د غریبو سره مرستې څنګه شروع کړي، نو پوره حقیقت داسې شریکومه، نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ. نو راځئ د عطا دا ویډیو لږه شانتي ګورو. څرنګه چې زه کوچنی وم په ښوونځي کې ما د خیر کارونه به کول، بلکې زما د کتابچې زما قلم خپل هغه صنفیانو ته به مې ورکول چې هغه غریب و بېوزله و وس او توان یې نه لرل. ما د وړکتوب نه دا شوق په علاقه ده او الله تعالی دې ټولو ته دا وسه ورکړي چې د خیر کار وکړي او د خیر ښېګڼې کار وکړي. عطا جان وروره مرستې تاسو د خلکو سره کوئ، نو دا ستاسو ټولې ذاتي دا خپلې پیسې دي که دا د کم د عوامو د خلکو د طرف نه ستاسو سره کم تعاون مرسته کیږي؟ الحمدلله ثم الحمدلله زموږ والد صاحب دی او زموږ فیملی ممبر دی، ورونه مې دي، موږ په قوم داخل یو، کوچیان یو، بل دغه دارایي دا پیسې دا ځواني دا ټول الله ورکړې ده او په دې باندې باید کوشش وکړو چې ځان ډېر اوچت ونه ګڼو. دا د امتحان دپاره دي. نن ورځ ځواني ده بل ورځ سپینګیري وه اوس هم سپینګیري شلو بوډاګان شلو او ځواني هغه ځواني چې په ښه لاره تېره شي. او زموږ ستاسو کوشش هم دا دی چې ښه ژوند وکړو او داسې ژوند وکړو چې دا دنیا دا نړۍ موږ او تاسو دپاره یو سمبول یا امتحان دپاره وي او امتحان کې باید تېره کړو موږ او تاسو.